د غزني ولایت د سرې میاشتې ریاست لخوا د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د غزني ولایت د مرکز اړوند زرو کورنیو ته خوراکي توکي وویشل شول. د غزني ولایت د سرې میاشتې د پیښو عمومي مدیر عبدالستار اعظم وایي چې دغه مرسته د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي او کونډو یتیمانو کورنیو ته ویشل کیږي چې سروي مخکې شوې وه. نوموړی زیاتوي چې په دغه موادو کې اوړه، غوړي، بوره، خرما او نور خوراکي توکي شامل دي. امروز شما شاهد هستند برای 1000 خانواده کسایی که از اثر حادثه سیلاب و یا به‌وزنا هستند، اطفال یتیم متضررین هستند که توسط ریاست نمایندگی سرمشت ولایت غزنی و همکارای محترم ریاست زون جنوب غرب مرکزی جمعیت افغانی سرمشت در ساحات مختلف ولایت غزنی سروی شده بودند. امروز ما در حضور داشته همکارای محترم بنیاد خیریه ملک سلمان یا OIC و جناب محترم رئیس به هماهنگی صاحبی جنوب غرب مرکزی و جناب رحمانیس و سایر همکارای محترم که از دفتر مرکزی ما حضور دارند برای افراد سروی شده توضیح میکنیم. کمک های ما شامل 6 قلم مواد هستند که آرد 40 کیلوگرم، روغن 5 لیتر، بوره 5 کیلوگرم، خرما 2 کیلوگرم، برنج 5 کیلوگرم و لوبیا هم 5 کیلوگرم برشان توزیع میشه. په همدې حال کې د سرې میاشتې د مرکزی سهیل لویدیځ زون مسؤل رحماني وایي چې یاد توکي د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د سرې میاشتې په همغږي د مرکز په ګډون د دریو ولسوالیو 2000 اړمنو کورنیو ته ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو نن په غزنی ولایت کې حضور لرئ، دغه خوراکي توکي د ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د OIC یا د اسلامي همکاریو سازمان د لارې د سرې میاشتې سره په همغږۍ ترسره کیږي چې تاسو عملاً دلته شاهد دي چې په غزنی ولایت کې په د مرکز په شمول چې درې ولسوالۍ راځي 2000 کورنیو سره مرسته کیږي. په همدې حال کې مرسته شوې کورنۍ هم د یادې مرستې خوښ دي، خو له حکومت او مرستندویو مؤسسو نه د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. خیلی زیاد خوشحال هستیم. خانه‌اش آباد، حکومت ما خوب، حکومت اسلامی خوب کرد، بخش مسکینا این چیزها را تیار کرد داد. ما از حکومت خود خیلی خوش هستیم. وضعیت اقتصادی خود به صفر است، کار نیست، غریبی نیست، چیز نیست، هیچ چیز کار نیست، هیچ غریبی نیست. ایتا خوشحال هستیم از ولایت غزنی، از سرا میاشت فهمید یا نه؟ خیلی خوشحال هستیم از سرا میاشت غزنی، ولایت غزنی. خود ما مرکز هستیم، از غزنی هستیم، فهمید یا نه؟ دیگه هم سعودی را خدا برکت بده، خداش خیر بده که همی کمک کرد قدیم ما، خداش اجر بده. دیگه هرچی مؤسسه که آماده از سرا میاشت ما خیلی مننه نمونیم. گفته اوغان خیلی خوشحال هستیم از سرا میاشت ولایت غزنی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شنبه هم د فدریشن مؤسسې په مالي ملاتړ د سرې میاشتې خیریه ټولنې لخوا څخه د مرکز په شمول په 14 ولسوالیو کې د 200 بېوزله کورنیو سره نغدي مرسته وشوه.